السلام علیکم، زما نوم آصف خان دی او د پښتو ډاټ ټي وي سره موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې زموږ پیله خبر دا دی چې د امریکې طرفه د ایران پاسه چې کوم د هغوی یو سپیسیفیک ګروپ دی، شاهد مسامي ګروپ، د هغو پاسه پابندیانې ولګېدلې. فلحال د امریکې دا کوشش دی چې د هغو چې کوم وایټ هاوس دی هغه د تحرین پاسه پریشر واچوي. چې کوم نن سبا پریزیډنټ دی د امریکې ډونالډ ټرمپ، د هغه دا کوشش دی چې هغه د تلو نه مخکې په تحرین او د ایران حکومت باندې ډیر زیات پریشر واچوي. د دې چې کومه نتیجه ده هغه دا ده چې کوم نوی الیکټ شوی پریزیډنټ دی جو بایډن، چې کله 2021 جنوري کې د آفس چارج به علي نو هغه دپاره به ډیر زیاتې مشکلاتونه راځي. د جو بایډن مین کوشش به دا وي چې کوم د JCPOA اګریمنټ د ایران سره هغه په واپس ریزیوم شي. د دې نه علاوه چې کوم د US ټریجري ډپارټمنټ دی هغو دا سټیټمنټ ریلیز کړی دی چې د هغو طرفه چې کوم د شاهد مسامي ګروپ او د هغو ډایرکټران دي په هغو باندې پابندیانې او بریک لیسټ ځکه شوي دي ځکه چې هغه د ایران کیمیکل پروګرام کې حصه اخیستې وه. د دې نه علاوه د دغو اکټیویټیز چې کوم هغه په دې کې انوالو وو چې هغو ایرانین ارګنایزیشن اف ډیفنسیو انوویشن ریسرچ کې حصه اخیستې وه. په نورو خبرونو کې چې کوم دی په افغانستان کې طالبانو دا کلیم رد کړلو چې هغو څلاس دی په 50م چې کوم صحافي ته د هغه په مړ کېدو کې. په افغانستان کې د طالبانو چې کوم اټیکس دي هغه زیات شوي دي. نو په دې په وجه باندې چې کوم د امریکې صغار یو چې کوم اداره ده چې کوم مطلب سپیشل انسپیکټر جنرال فار افغانستان ریکنسټرکشن، هغه وویلې چې د ستمبر نه بعد په افغانستان کې د طالبانو چې کوم ظلم دی د هغو ریشو 50% زیات شوی دی. او په دې په وجه باندې چې څونه صحافیان دي هغه د په آرام کار هم نشي کولی او کمفرټبل هم نه دي. تیره هفته الایس ډای په افغانستان کې 50م صحافي شو چې کوم په حق ورسېدلو د 2001 نه بعد. د یو کمیټې د ریپورت په مطابق کې هغه په یو ګاډي په حادثه کې راغلی چې کوم په هلمند کې شوی و. د دې د مړ کېدو نه مخکې تیر هفته یو بل صحافي یما سیواش چې کوم د ټولو ټي وي یو صحافي و هغه همداسې په یو حادثه کې مړ شوی و په کابل کې. د دې په اټیکس په وجه باندې چې څونه صحافیان او میډیا ورکران دي په افغانستان کې ځان محفوظ نه ښکاري او چې هغه څونه کار کوي په هغه کې هغه په خپله دماغي خوشحاله نه دي. چې څونه جرنالسټ او میډیا ورکرز دي فلحال د هغو اعتبار هم ختم شوی دی د خپل حکومت نه. هغو ته چې څونه سکیورټي پرووایډ شوې ده د نیوز چینلز نه او ادارو نه فلحال دونه زیاته ده نه، او په دې په وجه باندې هغه د ټول خپل بندوبست په خپله کوي. فلحال دونه ریسټرکشنز په وجه باندې چې کم دی نه نیوز ورکرز او نه جرنالست منټلی خوشحاله دي او نه خپل کار صحیح طریقې باندې کوي شي. زمونږ چې کوم دریمه سټوري ده دا ده چې پاکستان په انټرنیشنل کمیونټي کې انډیا چې څونه ظلمونه دي په کشمیر کې په هغو باندې کوېسچنز ریز کړل. انډیا چې کوم دی په انډین اکوپایډ کشمیر کې 15 کشمیریانې مړه کړل په دې میاشت کې. پاکستان چې کوم دی انټرنیشنل کمیونټي نه دا درخواست وکړلو چې د انسانیت په ناطې باندې هغه د انډیا چې کوم دا ایکشنز دي دا هغه د سپروایز کی او د دې پاسه د ایکشنز والی. په انډین اکوپایډ کشمیر کې چې کوم دی په دې میاشت کې چې کوم دی 15 کشمیریان په حق رسیدل او د دوی نه علاوه په اگست 15 2019 نه چې کوم دی په انډین اکوپایډ کشمیر کې انډیا حکومت یو پابندي لګولې ده او ریسټرکشنز یې انهبیټ کړي دي. په دې په وجه باندې چې څونه هم کشمیریان دي هغه په خپله چې کوم دي په هغو باندې سختیانې راغلي دي. پاکستان انټرنیشنل کمیونټي ته دا درخواست او اپیل کړی دی چې لہذا هغه د انډین دا چې کوم ایکشنز دي په دې په وجه باندې د هغو چې کوم کشمیریان دي هغو ته د انصاف ورکړي. ډیره مهرباني ده ستاسو چې تاسو زموږ خبرونه واورېدل. که ستاسو څه کویریز وي نو تاسو info@pashto.tv باندې موږ ته ایمیل کوی شئ. خپل خیال ساتئ. الله په امان.